ځای کې ویکتوري کمیتونه ګوري د دغه فورمول موږ ته وویل چې ای باید ویکتوري کمیت وي څنګه قوه ویکتوري چارج سکالري ویکتور تقسیم پر سکالر باید ویکتور راسي نو په دې کې دوی دواړه څه دي دوی دواړه ویکتوري کمیتونه دي قوه ویکتوري او برېښنایي ساحه هم څه راله ویکتوري تاسې ماته دا وایاست دغه کومه قوه ده دا قوه دا هغه قوه ده چې د دې چارج له امله په دې امتحاني چارج راغلی ده دا بلکل هغه قوه ده اوس تاسې دلته زه جدا درته رسموم چې صحیح اثر را پیدا کوي دا دغه چارج و دا سورس چارج و دا د منبع چارج و ساحه ده جوړه کړې وه او په دې نقطه کې موږ تاسې دلته څه شي درلودله یو امتحاني چارج مو دلته درلودی ما تاسې ته ویل چې د دې چارج کم شدت چې په دې نقطه کې لري هغه تاسې څنګه را پیدا کوئ په دې چارج باندې چې څومره قوه وارده سو د دې له طرفه اوس تاسې کولی شئ دا د قوې لوری هم راته ووایاست ما امتحاني چارج هم مثبت انتخاب کړی دا هم نو دا په دې باندې قوه واردوي فرض وکړئ دا قوه یې وارده کړه د اف په اندازه د ساحې شدت مو څنګه تعریف کړی دی څومره چې په امتحاني چارج باندې قوه راله تقسیم د چارج په مقدار نو د ساحې شدت دا راغی په دې شکل اف پر امتحاني چارج امتحاني په دې مطلب یعنی دا چارج ما راوړی چې زه د ساحې د شدت مقدار په ده معلوموم اوس دغه قوه چې دې چارج په دې باندې وارده کړې تاسې کولی شئ دا قوه ماته د کولم په قانون ووایاست چې دا قوه څومره ده یو پر کیو صفر په خپله دغه قوه ماته د کولم په قانون ووایاست چې دا به څومره وي آیا دا د کولم په قانون باندې داسې راځي کې کیو یو کیو دوه اوس نو یو چارج کیو دی بل چارج کیو صفر دی نو کیو صفر د دوی ترمنځ واټن آر هغه مربع اوس هم دا فورمول دا څه شي ورکوي تاسو ته برېښنایي ساحه درکوي نو دا کیو صفر د دې کیو صفر سره خلاص څه شي پاته سو ای مساوي دی په کا کیو پر آر مربع دا یې بل اړیکه جوړه کړې ساحه د کم چارج ده د کیو دې فورمول کې تاسې کیو چارج نه لرئ ساحه د کم چارج ده د کیو په دې فورمول کې تاسې کیو چارج لرئ اوس کولی شئ د دې برېښنایي ساحې نسبي حالات د نورو کمیتونو سره بیان کړئ څنګه یې بیانوئ برېښنایي ساحه به زیاته وي که چیرې دا د منبع چارج زیات وي او د برېښنایي ساحې شدت به کم وي که چیرې تاسې د چارج څخه لیرې ولاړ شئ چې مخکې هم تاسې تقریبي توګه هم دا خبره کړې وه مګر اوس په پوه سولې چې هغه د مربع د ماخوذ مربع قانون تابع و د دې دواړو فورمولونو کې غلطي باید ونه کوئ تاسې د دې دواړو فورمولونو توپیر راته ووایاست موږ دا دواړه خو برېښنایي ساحې دي مګر دا مو د امتحاني چارج باندې د وارده قوې په طریق پیدا کړی دا مو بیا څنګه پیدا کړی دی د داغه چارج څخه د آر په فاصله کې که زه تاسو ته وایم دوه کولمبه چارج یو ساحې ته داخل کیږي او ورباندې 10 نیوټنه قوه راځي د ساحې شدت محاسبه کړئ ته به دا اړیکه وکارئ 10 نیوټنه پر 2 کولمبه او که زه تاسو ته هم 2 کولمبه چارج یوه ساحه رامنځته کوي شدت یې په 15 سانتي مترۍ کې پیدا کوي ته به 2 دلته وسولې کې او 15 سانتي متوجه سولې دا ساحه د داغه چارج ده ولې د دې ساحې شدت د دې چارج دی آیا د دې ساحې شدت په ټولو ځایو کې یو رقم دی نه په ټولو ځایو کې یو رقم نه دی یعنی د څه سره ارتباط لري د واټن سره ارتباط لري د چارج سره ارتباط لري تاسو ماته اوس دې فورمول کې ښه وګورئ په مجموعي توګه راته ووایاست هغه کم کمیتونه دي چې برېښنایي ساحه شدت یې په هغه پورې اړوند دی یو خو چارج دی بیا دا هم راته ووایاست چې څنګه اړوند دی یو خو چارج دی یعنی که چارج لوی وي نو د ده ساحه چې جوړیږي د هغه شدت به قوي وي قوي ساحه لوی چارج یې جوړوی سي دا خو صحیح سو د آر سره اړیکه لري بلکل څنګه اړیکه یعنی څومره چې ته د چارج څخه لیرې سې په هغه ځای کې به د ساحې شدت کمزوری وي که تاسې 2 چنده مو د چارج څخه واټن ونیوئ 4 چنده به برېښنایي ساحه کمزوري وي هلته یعنی چارج ته نږدې ساحه زوروره ده د چارج څخه لیرې ولاړ شئ ساحه څه ده کمزورې ده شدت یې کم دی بل داسې کم څه وینئ تاسې چې هغه پورې اړوند وي آفرین بل څه شي دی
بل په هغه محیط پورې دا اړه لري چې دا چارج په منځ کې راغلی دی دا محیط نه دی مثال دا چارج په خلا کې دی دا ساحه یې جوړه کړې که دا چارج په هوا کې دی دا ساحه یې جوړه کړې او که دا چارج په اوبو کې دی دا ساحه یې جوړه کړې په دې پورې اړه لري او ځکه په دې کې څه شي راغلی دی په دې کې کا راغلی دی او کا څه 1/4 پای که هوا یا خلا وي اپسلون 0 او که هوا یا خلا نه وي د هغوی پرمیټیویټي د هغوی د نفوذ قابلیت نو ما تاسو ته ویلې چې دا د نفوذ قابلیت په حقیقت کې دا د محیط خاصیت دی نو دی چې ساحه جوړوي دا د د ساحې شدت په کوم محیط کې جوړي د محیط په نفوذ قابلیت پورې اړه لري د دې چارج څخه په واټن پورې اړه لري او د دې چارج په مقدار پورې اړه لري دوه اړیکې ستاسې لاسته راغلې اوس تاسو کولی شئ د دې دوه اړیکو پر اساس باندې سوالونه هم حل کړئ